Welcome to Hamdar Professional English Learning Program from SASCO. Daily expressions in hotel. ورځني اصطلاحات په هوټل کې. Listen. Number 1 اول درس. Part 2 دوهمه برخه. Let's eat dinner together. Let's eat dinner together. راځي چې د شپې یا ماخوستن ډوډۍ په ګډه وخورو. Where to eat? Where to eat? چیرته وخورو؟ How about hotel? How about hotel? Hotel څنګه؟ It is a good sound. It is a good sound. دا یو ښه نظر دی. Let's first wash our hands. Let's first wash our hands. راځئ لومړی لاسونه ومینځو. Let's sit on carpet and lean to the pillow. Let's sit on carpet and lean to the pillow. راځئ چې په قالینه یا غالۍ کینو او دیوال ته تکیه وکړو. What do you recommend or order? What do you recommend or order? تاسو څه فرمایش یا سپارښتنه کوئ؟ It's your choice. It's your choice. ستا خوښه ده یا دا ستا خوښه ده. By my idea, barbecue is better. By my idea, barbecue is better. زما په ان یا زما په نظر کباب ښه دی. You are positive. Let's order. You are positive. Let's order. ستاسو نظر مثبت دی. راځئ چې فرمایش ورکړو. Hey, waiter, come here. Hey, waiter, come here. ای ګارسونه یا د هوټل شاګرده دلته راشه. ای د هوټل خدمه دلته راشه. Bring 2 meals barbecue. Bring 2 meals barbecue. Bring 2 meals barbecue. 2 خوراکه کباب راوړه. 2 خوراکه کباب راوړه. What else? What else? نور څه؟ Green tea with sugar. Green tea with sugar. شین چای له بورې سره. Hey, please bring hot bread. Hey, please bring hot bread. ای مهرباني وکړه ګرم ډوډۍ راوړه. Let's start and say Bismillah. Let's start and say Bismillah. راځئ چې پیل یا شروع کړو او بسم الله ووایو. How is the taste? How is the taste? ذایقه یې څنګه ده یا خوند یې څنګه دی؟ Wow, it is very delicious. Wow, it's very delicious. واه دا ډیر خوندور یا مزیدار دی. Please drop or pour the tea. Please drop or pour the tea. مهرباني وکړئ چای واچوه. مهرباني وکړئ چای واچوه یا مهرباني وکړه چای واچوه. Would you like sugar too? Would you like sugar too? آیا شکر یا بوره هم غواړئ؟ Oh yes, why not? Oh yes, why not? Oh ولې نه؟ Dear, you are using so much sugar. Dear, you are using so much sugar. محترمه تاسو ډیره زیاته بوره استعمالوئ. What is the problem? What is the problem? یا what is the matter? څه ستونزه یا مشکل لري؟ څه ستونزه یا مشکل لري؟ It is white poison. It is not good to eat a lot. It is white poison. It is not good to eat a lot. دا سپین زهر دی د دې ډیر خوراک ښه نه دی. I heard a lot but I like it. What should I do? I heard a lot but I like it. What should I do? ما زیات اوریدلی خو زه یې خوښوم نو څه وکړم؟ You know better. It is your choice. You know better. It is your choice. ته بهتره پوهیږې دا ستا خوښه ده. ته بهتره پوهیږې دا ستا انتخاب دی. Okay, I eat green pepper too. Okay, I eat green pepper too. سمه ده خو زه شین مرچکې یا شین مرچ هم خوښوم. سمه ده خو زه شین مرچ یا مرچکې هم خورم. Okay, be happy and be success. Okay, be happy and be success.
success. سمه ده خوشحاله او بریالی اوسئ. سمه ده خوشحاله او بریالی اوسئ. دوستانو ستاسو د تشویق دپاره په دې موضوع خبره کوم. A winner is a dreamer who never gave up. A winner is a dreamer who never gave up. یو ګټونکی خوب لیدونکی وي، هیڅکله تېښته نه کوي، هیڅکله یو څه نه پرېږدي. نو که چیرې ته غواړې چې د کامیابۍ هیلو ته ورسېږې، ته د کامیابۍ هیلې او خوبونه ووینه. انشاءالله ته به د کامیابۍ هیلو ته رسېږې. هیڅکله ماته مه منه، مخکې تګ وکړه. Time brings everything that belong to you. Time brings everything that belong to you. وخت هر څه درکوي، دا له تا سره تعلق لري. وخت هر څه راوړي، دا له تا سره تعلق لري. که چیرې تا مخکې کار کړی وي، نو اوس به اسوده وي، اوس به آرام وي، اوس به په سهولت کې. او که چیرې د اوس کار وکړ، نن کار وکړ، سبا به اسوده وي، آرام وي، سوکاله او آباد به وي. دوستانو په دنیا کې 2000-3000 کاله مخکې هم داسې ډله خلک وو چې هغوی ډېر مشکلات لرل. اوس هم 2000-3000 کاله بعد داسې خلک شته او 2000-3000 کاله بعد به هم وي. خو په دنیا کې داسې خلک هم وو چې هغې همیشه تکلیفونو، چیلنجونو ته د اپورچونیټي د سهولت په نظر کتلي وو. هغوی مخکې هم آباد وو، اوس هم آباد دي. او بیا چې څوک په دې هیله او فکر کې وي چې کار وکړي، هغوی به هم آباد وي. نو دا له تا سره تعلق لري. کوشش وکړه، هلې ځلې وکړه، د الله نه مرسته او کومک وغواړه، قدم واخله، په مخکې تګ وکړه، زحمت وګاله. ته به د دنیا بهترین شخصیت، ته به د خپل جامعې بهترین شخصیت، ته به د خپل وطن بهترین شخصیت جوړ